ډیرو قدرمنو او ګرانو لیدونکو بیا هم سلامونه او نیکې هیلې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوو او لکه څنګه چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې یادونه وکړله چې خپرونه تر 9 بجو پورې دوام کوي د خپرونې دوهمې برخې ته راځو او بیا هم یادونه کوو چې هغه د پښتو یو لنډۍ ده چې وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځي ده موږ په خپرونه کې را سره له هېواد څخه بهر یو پردیس هېوادوال چې تازه یې تشریف راوړی دی او تېرو وختونو کې هم یو ځل له موږ سره په خپرونه کې میلمه شوی او دا قدرمن او محترم میلمه صدیق متین د ډیورنډ جرګې مؤسس او لوی رئیس دی او موږ غواړو چې بیا هم د زموږ د خپرونې موضوع چې هغه جرګه ده او لله الحمد چې افغانان د خپل پلرونو او نیکونو په څیر که د هېواد په دننه کې دی او که د هېواد نه د باندې بیا یې هم د خپل پلار په قدم باندې قدم ایښی دی او خپل عنعنه کلتور کلچر او عنعنات یې له یاده نه دي ایستلي بیا هم غواړي چې په جرګو او مرکو سره راغونډ سي بیا هم غواړي چې هېواد د هغې لارې نه چې زموږ پلرونو او نیکونو جوړ کړی دی او د هغو خپلواکي او استقلال یې ساتلی دی په همغه پله باندې پل کېږدي متین صاحب ښه راغلاست بیا هم درته ستړي مشي کوو خپل کور ته ښه راغلاست خپل وطن ته ښه راغلاست او د ټولو په استازیتوب باندې زه غواړم چې تاسو ته د زړه له کومې ښه راغلاست ووایم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر خداوند با برکت یای مقدس در افغانستان آرامی بیاره آمین. و دست ظالما را از افغانستان از بین ببره و چیزی که به خیر و فلاح مردم افغانستان باشه او را خداوند بیاره بسیار زیاد تشکر قلاتوال صاحب شما مهربانی کردین دائم و ما از شما ممنون هستم لطف کردین صاحب ما مخکې یو پښتو لنډۍ ویلې چې مالې څوک په رضا له ملکه نه ځي بله یا ډېر غریب سي یا د یار له غمه ځي نه ستاسو په نظر باندې لومړی به له دې ځای نه را پیل کړو چې ستاسو او د نورو افغانانو هجرت او له هېواده لرې والی کوم ټکي زیات پکې کې ارزښت لري او مجبوریتونو ولې دې ته وهڅولې ولې اړه کړلی چې بالاخره خپل ټاټوبی پرېږدئ او د پردیو په هېوادونو کې ژوند اختیار کړئ یا به راځو اصلي موضوع ته ډیورنډ ته راځو موضوع مهمی است صاحب اگرچه ما در او ممالک هم به اصطلاح مقیم شدیم قلب و دل ما دائم با افغانستان با مردم عزیز و دلاور و شجاع افغانستان بوده هیچ وقت از غم و مصیبت مردم افغانستان و دائم با خوشی‌هایش دائم ما بودیم اما هیچ وقت از غم و مصیبت مردم افغانستان و مملکت خود ما جدا نبودیم و دائم که وطندارای خود با یک جای روحن و جسمن یعنی احساس داشتیم و داریم بله بله. و همین احساس عمومی در بین تمام افغانان در اروپا است سوال دلته پیدا کېږي ټولو لیدونکو ته دا پوښتنه پیدا کېږي چې د ډیورنډ جرګه معنا څه او د جوړېدو اړتیا یې د څه دپاره او تر کومه حده پورې به د دوی کار او فعالیت د ډیورنډ د موضوع په اړوند باندې اغېزمن واوسي موضوع ډیورنډ جرګه موضوع ما فکر کردیم که چه قسم یک نام بالای زیبانیم چرا همی شخص دیورند همی بی‌عدالتی را بالای مردم افغانستان کرد در سال 1893 50% خاک افغانستان جدا کرد و هدف مرام آقای دیورند ای بود که همین خاک‌ها را قرار دای خودش این خاک‌ها را به حیث یک منطقه استراتژیک بالخصوص منطقه خیبر و بولان و گرم میان استفاده کنه و در اون وقت شرایط بین هند برطانوی و تزار شکلی بود که اونا همو متصرفات خود منافع خود به اصطلاح نگاه کنه اما گپ موضوع دیگه جای بود چرا داریم چند جنگی که افغانان در مقابل انگلیسا کرد و انگلیسا شکست فاحش خورد و اونا خواستن که به یک ترتیب افغانان را جزا بدن و به این ترتیب همین موضوع دیورند موضوع عزت احترام افتخار افغان است به این ترتیب ما باعث اولاد احمد شاه بابا اولاد میرویس نیکه سلطان محمود غزنوی
حتی بابا ظاهر و داوود خان شهید بله ما ادعا میکنیم که بالای مردم افغانستان بی‌عدالتی شده. ما خاک خود میخوایم دوباره، ما تنها حق خود میخوایم. وای چې د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی. یو دی. تاسو تر کومه اندازې پورې دې خبرې ته ژمن یاست؟ ما بیخی 100% به این عقیده دارم اگر شما برین در اون طرف خط دیورند، افغانای ما هر یکش پرسان کنیم اگر ما میگن که ما از افغانستان هستیم، ما میخوایم که یک جای شویم. چرا خلاتوال صاحب افغانستان تاریخ 5.5 ساله داره. بله. اگر شما ببینین پاکستان 64 سال یا 65 ساله که عمرش است، پاکستان مملکتی است که توسط انگلیس ساخته شده. بله. ما 5.5 سال موجودیت داشتیم. بله. به این ترتیب روح و جسم افغان یکیست. منتها یک شرایط بالای مردم افغانستان تامین بود که حمله روس و افغانا شما دیدین که به تمام دنیا نشان داد که افغانا روح جسم یکیست، از افغانستان دفاع کردن. به این ترتیب ما فکر میکنیم که خوار او طرف از بیادر ای طرف، پدر او طرف، بچه او طرف، این همی اتفاق نسل آینده افغانستان و نسل فعلی افغانستان باید همین دور بودنش، جدا بودنش یک جا شود، همین مشکلات مرفع شود. و در این حال شما میفهمین که هر دفعه بندر بالای مردم افغانستان بسته میشه، واز میشه به اسلامی بین خط دیورند ما و بندرهای بحری ما زیر تحت کنترل ما نیست. ما میخواهیم که هم کت برادرای خود یک جا شویم، هم راه بحری داشته باشیم مانند سایر مردم دنیا. اوس راځو دې ټکي ته چې لکه څنګه چې مو اناونس ورکړل تاسو د ډیورنډ جرګې مؤسس او لوی رئیس یاستئ. غواړو چې د دغې ډیورنډ جرګې په تاریخچې باندې تاسو لږ څه په لنډو کې رڼا واچوئ. څه وخت جوړه سوله، په څه هدف جوړه سوله، اوس کوم اجنډا تر لاسته لري او په راتلونکي کې به اجنډا ما در جون 2010 یعنی پیشتر از اون تصامیمی که گرفته بودیم اقدامات در زمینه مراحل کاری اجرا شده بود و رسما اون در امریکا ما راجستر کردیم. دیورند جرگه هدف ما فقط به دست آوردن خاک و بی‌عدالتی که بالای مردم افغانستان شده و به دست آوردن بنادر ماست و ما میخواهیم که به اصطلاح مردم افغانستان از این مشقت خلاص شود، از این بی‌عدالتی. هم سرک ما از بین میره، هم خانه‌های ما، هم فابریکات ما، هم مسجدهای ما، ظلم و ستم از بالای مردم افغانستان و برادرای افغان ما یکی دیگر دیده نمیتونن سرک چیزی بیارن، مواد خود صادر کنن، قطعا نمیتونن. چرا؟ تر کومه حد پورې په خپل پروګرام کې مخکې تللی ما صاحب با مجرد که دیورند جرگه را تاسیس کردیم، ما جرگه لندن گرفتیم. در اونجا ما خودم در زیر چی میگه صاحب همو کنگرس یا همو پارلمان لندن ما مظاهره کردیم. خودم شخصا ما متاسفانه که یکم سرما ناوقت شد از میامدم طرف میدان اویم ویدیو کلیپ ها از یادم رفت و را میارم دفعه دیگه ان شاء الله. اونجا ما مثلا صدای مردم افغانستان بلند کردیم در خود پارلمان انگلیس و با مردم انگلیس ما پیغام خود روان کردیم که مسئولیت تاریخی و ایمانی و وجدانی شما مردم انگلیس است که شما این بی‌عدالتی را بالای مردم افغانستان تعمیل کنین، بیاین این مسئولیتتون رفع کنین. د لندن د کانگرس یا پارلمان خبرگون او عکس العمل تاسو مزایری پورن ما فکر میکنم که عکس العملشون بسیار زیاد مثبت بود، برای که قراره که ما خواست لندن زندگی نمیکنم، در امریکا هستم. برای اولین بار ما را اجازه داده بود که در اونجا ما مظاهره کنیم زیر پارلمان انگلیس. این به ذات خود بیانگر عزیز که خود دولت انگلیس هم میخواد که موضوع دیورند حل فصل کنه. ما امروز که یک شخص انگلیسی در مثلا که ملاقات کردم امروز و اونها رو ما گفتیم و او انگلیس ها فعلا به یک عقیده هستن که این بی‌عدالتی بالای مردم شده است. انگریزان په خپل اشتباه باندې معترف وو. بیخی امروز هم یک انگلیس است که در کمپانی تلکومونیکیشن کار میکنه. نه په رسمي ډول باندې یو خو د اشخاصو نظریات دي، یو په رسمي ډول باندې د انګلستان حکومت
د ډیورنډ د خط څنګه څیړي دوی وایي چې دا اشتباه و او کنه اوس هم د خپل خودم میفهمیم. من پیشتر گفتم باز جنگایی که افغان‌ها که انگلیس‌ها داشتن و عقده داشتن و حالی به این نظر هستن امو روزنامه ویسا صاحب یک خبر نشر کرد و در اون خبر گفتن که ما در جریان جنگ سرد ما از پاکستان حمایت میکردیم به خاطر از اینکه اونجا منافع ما بود، اما از نظر از اینکه از نظر موضوع دیورند ادعای مردم افغانستان صحیح است، ادعای مردم پاکستان درست نیست، برای از اینکه خاک مردم افغانستان است و این از پارلمان انگلیس و از کتابخانه این موضوع مجله ویسا این موضوع را نشر کرد و این بذات خود یک خبر خوش به مردم افغانستان است و دیگه این کسبی خاک ماست. بله بله. او بندرهای ماست، بندر گوادر، خاکای ماست. این خاکا باید یک جا شود که مردم افغانستان و حال رسالت ملی مردم پاکستان است. از نظر اسلامی وقتی که خاک غصب شده باشه از نظر اسلامی شما نمیتونین نماز بخونین، از نظر اسلامی شما نمیتونین جبال بود و باش کنین. این خاک غصب شده ماست باید پس به مردم افغانستان تسلیم داده شود. د افغانستان په تاریخ کې دوه درې جګړې له انګریزانو سره شوي دي. بله. ځینې سیاسي تحلیلګران یا سیاستوال یا شنونکي داسې څېړي چې اوس هم په افغانستان کې چې کومې بدبختۍ روانې دي، کوم تاوتریخوالی روان دی او څه د پاسه درې لسیزې په د افغانانو وینې تویېږي، په دې کې نیغ په نیغه او په مستقیم ډول باندې د انګریزانو لاس دی. اوس په دې ارتباط باندې څه وایستی؟ اگر شما فکر کنین سال گذشته 850 میلیون پوند استرلینگ به دولت نظامی پنجابی پاکستان کمک شد. پس هدف از است که بقای رژیم نظامی پاکستان و ایسای چیزایی که اونا میخواین، اهدافی که اونا دارن باید اینا با انگلیس ها به اصطلاح برآورده بسازه. و از یک طرف دولت انگلیس میگه موضوعات تروریسم مسخره خودی که میاره، از دیگر طرف شما ببینین که به دولت نظامی پاکستان کمک اقتصادی میکنه و این ما خودم وقتی که انگلستان بودم ما این را تحت سوال قرار دادم. او بیا داسې ادعا کوي چې گویا موږ دا په دې خاطر باندې د مرستې د پاکستان سره نه کوو چې هغه د افغانستان خراب کړي، بلکې د هغوی سره نور اقتصادي پروګرامونه لرو. ستاسو نظر څنګه څېړي؟ تا جایی که ما دیدیم دولت انگلیس یعنی فعلا در افغانستان است و اونا کوشش میکنه که مردم افغانستان کمک کنه یا کنه، اما باید پالیسی خود در مورد افغانستان باید روشن بسازه. ما به این قسمت ما شک تردید دارم. دا اوسنۍ درې اړخیزه ناسته چې ښاغلی نواز شریف او د افغانستان محترم جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو اصلا چې یادونه باید وکړم چې په لندن کې دغه درې اړخیزه وروستۍ ناسته. بله. تاسو څه فکر کوئ چې آیا نواز شریف به خپلو ژمنو ته وفاداره پاتې شي او که نه بیا به هم یو ځلې د اویاومو کلونو یا له هغې نه مخکې چې کوم دوه ګونی سیاست یې د افغانستان په وړاندې باندې لري هغه به یک نکته را ما به طور خلاصه بگویم که کرزی صاحب دائم در موضوع دیورند فعال بودن، یکی و دومی که نواز شریف قرار تاریخ افغانستان در جریان جنگ دشمن سرسخت مردم افغانستان است و دیگه ای که کرزی صاحب محترم که صدر اعظم انگلستان و نواز شریف در لندن ملاقات داره، ما یک چیز رو متوجه شدم که وقتی که نواز شریف پالوی صدر اعظم انگلستان و کرزی صاحب سا شد، همی رویش شما میدیدین، همی یک سلام علی وجودش میدیدین که یعنی بسیار غضبناک، بسیار خفق، بسیار قهر، یعنی اونا فکر میکنن که اونمو پالیسی فارورد دارن که باید استفاده شود، او رو پالیسی خود استفاده کنند قابل مردم افغانستان. اما ما برای آقای نواز شریف میگم مردم افغانستان هوشیار شدن، مردم افغانستان اتفاق کردن و این خوایی که در سابق نواز شریف داشت او خوا را دیگه سر خود بکشن. څه فکر کوي هغه د شاعر یو کلام دی که د موضوع سره نه پوهېږم اړیکه او ربط به ولري؟ بفرمایئ پروا نداره صاحب، بفرمایئ. وایي چې وخت به راځي چې غاښ د زهرو به ښامار نه لري. بالکل. وخت به راځي چې غاښ د زهرو به ښامار نه لري. بله. او منصور به ګرځي مستانه ملا به دار نه لري. ستاسو په نظر باندې داسې وخت به راتلونکی واوسېږي چې موږ د تیرې کوونکو او هغه څوک چې لا هم د افغانستان د دربدریو کې مستقیما لاس دی، لا هم
د افغانانو په وژنه زړه نه دی یخ سوی، لا هم غواړي چې افغانستان په کنډوالو وودرو بدل کړي، او لا هم غواړي چې په افغانستان کې هغه څه چې د دوی په راتلونکي ستراتیژي ایجابوي هغه پروگرامونه تر لاس ندی ولري. قلاتوال صاحب گل یک حقیقت باید مردم پاکستان فراموش نکنن. وقتی که روسا بالای افغانستان حمله کرد، این مردم افغانستان بود که از برادرای پنجابی یا پنجابی ها که من نمیفهم از نگاه برادری یا چقدر با ما برادری کردن، غیر اینا کشتن و از بین بردن افغانستان. ما از اونا ما دفاع کردیم. شما فکر کنید که تیم ملی فوتبال ما، تیم کریکت ما، مردم افغانستان، ما در یک مرحله مصیبت رفتیم، اما بود که ما یعنی به این معنا که ما از جنگی که با روسا داشتیم از او مخالفتش برآمدیم، اما حال مردم افغانستان اتحاد شدن، موضوعات ملی خود درک میکنن، اونا بسیار آگاه شدن که حقشان چیست و کی بالای مردم افغانستان بی‌عدالتی میکنه. این رژیم فعلی نظامی پاکستان و ایسا است که بالای مردم افغانستان ظلم و استبداد میکنه و ما برای برادرای افغان خود در طرف خط دیورند یعنی از اونها خواهش میکنم که کوشش کنن که با دولت پنجابی پاکستان کمک نکنن. یگانه وسیله که دولت پنجابی پاکستان ایسای داره نمی افغانای ماست که رو بازی دادن تحت عنوانی که در کابل کافرها آمده یا آمده، در حالی که افغانستان مسلمان ترین مملکت در آسیاست. ما در جایی که میریم نام خدا مساجد است. در امریکا مردم افغانای ما نماز میخوانند، بسیار دیندار هستند. در اروپا که ما رفتیم این چال بازی پاکستان به خیال مگذر کنه شده. اوس راځو بیرته ستاسو د ډیورنډ جرګې اهدافو ته تاسو بیان کړل چې څه اهداف لرئ، هغه تر کومه حده پورې په دې باندې توانیدلي یاستئ چې تاسو بهرنی ملاتړ ترلاسه کړئ او په دې باندې وتوانیږئ چې خپل پروګرامونه عملي کړئ؟ ما صاحب بسیار زیاد تشکر قلاتوال صاحب، شما یک پوینت بسیار مهم ذکر کردین. ما از کرزی صاحب خط برای کرزی صاحب روان کردم و خواهش کردم که اگر با ما یک بودجه بتن که ما در این راستا فعالیت‌های خود پیش ببریم، چرا موضوعات جرگه‌های ملی، لوی جرگه دیورند می‌خواهیم ما دایر کنیم. بله و فعالیت‌های خود تمام دنیا از نظر بین‌المللی ما بسیار فعال هستیم. جرگه عالم جرگه در جرمنی 7 دسامبر جرگه داریم که کل افغانای ما و بزرگای ما میایند اونجا. افغانستان بعد از 2014 موضوعات دیورند و موضوعات برادرای طالب ما صحبت میکنیم و دیگه ما از کرزی خواستیم و ما از تجارای ملی میخوایم از برادرای ما که توانایی اقتصادی دارن بیان با ما کمک کنن که ما بتونیم موضوعات پیش ببریم. چرا تا به حال بودجه شخصی خود ما بوده که امی فعالیت‌ها را، امی کنفرانس‌های مثلا جرگه لندن، جرگه هلند، جرگه واشنگتن، با جرگه واشنگتن حالا ما می‌خوایم که در مثلا اوکراین یک جرگه را تیار کنیم. برادرها بسیار خواهش کردن. جرمنی پس جرمنی ما می‌خوایم که جرگه نیویورک دایر کنیم، باز جرگه واشنگتن دایر کنیم. از نگاه سیاسی ما یعنی ما از دولت امریکا تشکر میکنیم که در این قسمت که با ما همکاری کردن، مهربانی کردن. څومره غړي لري اوس؟ از ما تعداد ما بگویم که هزارها عضو داریم، ما کم است. چرا در تمام اون طرف خط سرد دیورند در خود افغانستان، در امریکا، اروپا شمار رسمیش ما نگرفتیم. ما سال آینده تصمیم داریم که ما در مملکت سفر کنیم، تمام اعضا به اصطلاح انسجام بدیم. چرا در این 4 سال هدف ما این بود کمی پرابلم ملی ما که موضوع دیورند است با گوش تمام جهانیان برسانیم که در این کار ما موفق شدیم. بله. و این که پاکستان بالای افغانستان ترزاد میکرد، عملات زیاد داره انجام داد، تابال در کنرها راکت میزنه. ما ایره با پاکستان میگیم که دولت پاکستان که این کارایتان فراموش مردم افغانستان نمیشه. ما صاحب همین بوده مقصد ما رفتیم در مقابل ناتو، مرکز عمومی ناتو. ما مظاهره کردیم و ناتو را ما توجه کردیم با شمول امریکا. در امریکا هستین، در افغانستان هستین شما
سر ما تعرض میشه، برادرای کنر و ساهای که در خط دیورند واقع شده و شهید میشن، مناظرشون از بین میره. ما باید شما چی میکنین در افغانستان؟ مسئولیت به دو شماست. در غیر از این مردم افغانستان این شهامت کرامت داره که بر از خود دفاع کنه. ستاسو د دغه ډیورن جرګې جوړېدنه تر کومه حده پورې د دوی اغېزې او تاثیرات او بالاخره له هغه لوري نه د پاکستان د حکومت د لوري نه، ځکه چې دا خبره یو اړخ ته متوجه ده. بله ډیورنډ چې کله د ډیورنډ نوم یادو، یعنی زموږ مخاطب یوازې پاکستان دی. بله ستاسو په نظر باندې دغه جرګې د جوړېدنو اغېزې په پاکستان کې محسوس شوي دي؟ د هغوی کوم غبرګون یې تر اوسه پورې ښودلی دی؟ ما صاحب یک موضوع رو بگویم. ما خو تمام اعضای موضوع دو طرف خط دیران بسیار اعضا داریم، بسیار برادرها خوارا. ما بگویم که هر افغانی که شما دو طرف گپ میزنین اونا میگه ما باید یک جا شویم. بله باید افغان‌ها یک جا شوند. شما صحبت‌های برادرای بزرگ اسفندیار ولی آمدن صحبت‌ها کردن، صحبت‌های شما شنیدین، گفت که ما افغان هستیم، قلب ما در کابل است. بله قلب ما در کابل است. و به این ترتیب شما ببینید تاثیرش در تمام دنیا. دولت‌های مثلا دولت آمریکا از این موضوع آگاه شده. دولت آمریکا از این موضوع آگاه شده. همون کشتار اساکر ما 2010 2011 2012 توسط آیسای یا توسط نوکرای پاکستان، هر کسی که بود، عسکرای ما را کشت، خوارا برادرای ما را شهید میکنه. ما بالای قد سفید خطاب کردیم که شما بی‌عدالتی رو میکنید. شما مردم افغانستان نه تروریست است، نه کدام کار خلاف بین المللی کرده و شما کمک‌ها رو برای دولت نظامی پاکستان میتین و اونا حمله کرده میرن، ما را از بین میبرن، پول میگیرن، قدرت اقتصادی دارن، روان میکنن تروریستا رو بالای مردم افغانستان. ما در قد سفید تقاضا کردیم. چیز صاحب عمران خان در 2012 دسامبر 12 در جیو نیوز و اکسپرس نیوز و دا نیوز ادعا کرد که یک افغان در قصد سفید رفته 850 میلیون دلار سر ما بند کرده و در مزد معاش فوجی عسکرای پاکستان بوده و ای در مرکز عمومی ناتو رفته مظاهره کرده در مقابل ما. ما میگیم ما شهامت و قدرت داریم، این خاک ماست، ما حق خود میخوایم. ما ادعای صلح‌آمیز است. ستاسو په نظر باندې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي اقتصادي مرستې په پاکستان باندې درېدلې، د ډیورنډ د جرګې د لاریونونو او د دوی د غبرګونونو یو اغیزه به و کنه نور عوامل هم او یکی از عواملش است. عوامل دوم میشه که پاکستان نظر به سیاست که داشت، سیاست دوگانی که در مقابل افغانستان داره و در مقابل امریکا و ناتو داشتن، این سیاست دوگانی از یا افشا شد و ما این دامن زدیم. ما گفتیم که تروریست اصلی در اسامه بن لادن در ایبت آباد بود و جورج بوش میگفت که شما کت ماستین یا کت تروریست هستین. وقتی که دولت امریکا فهمید که اسامه بن لادن در ایبت آباد است، پاکستان رو نگاه کرد، هیچ جزا ندادن. ما این اعتراض کردیم، با اساس این اعتراض ما اونا کمک‌ها رو بند کردن. تاسو په نظر باندې چې کله تاسو دا خبره یاد کړله چې اصلا د افغانستان د وسلوالو مخالفینو ځالې په پاکستان کې دي، امریکا له دې واقعیت نه منکر دی او که په دې باندې اعتراف کوي؟ که اعتراف کوي نو بیا ولې عکس العمل نه کوي؟ قلاتوال صاحب گل او طرف خط دیورند این لانه‌های تروریستی را که پاکستان نگاه کرده، دولت امریکا از این آگاست. ما دائم وقتی که کار ما دائم ما سوال کردیم. اگر ما در سال 2012 در شروعش یک پلان حل مسئله تروریسم برای افغانستان امریکا ما پیشنهاد کردم و اوی بود که شما 550 بیلیون مصارف نظامی در افغانستان کردین، شما کی جنگ کردین؟ تروریست در افغانستان نیست. ما یعنی با کانگرس امریکا، با سنای امریکا، با هاوس آف رپرزنتیتیو باشون روان کردیم. ما سوال پیش کردیم مردمای افغان ما خانه‌اش از بین برده میشه، افغانای ما کشته میشه، افغانای ما جستجو میشه خانه‌اش، در حالی که از اون طرف خط دیورند دستشاندهای دولت پاکستان میاد داخل افغانستان، افغانای ما رو میکشه، عسکرای شما رو میکشه. تاسو به 2 ورځې وړاندې د آیساف د
پخوانی لوی قومندان بله چې بیا وروسته په د امریکا سفیر په افغانستان کې د امریکا استازی و یعنی سفیر یو بله دغه خبرې همدغه شی به نوم لمانه یې شو دغه خبرې په تاسو اوریدلې وي هغه په دې باندې اقرار وکړ اعتراف یې وکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزي کومې خبرې چې ادعا به کوله هغه ټولې درست سمې وختلې درست وي درست بود او د افغانانو کلچر او عنعناتو ته درناوی نه دی شوی د افغانستان په کورنیو چارو کې د باندې لاسوهنه نیغ په نیغه په مستقیم ډول باندې د پاکستان له لوري کې د افغانستان د مخالفینو ځالې په پاکستان کې بله او امریکا چې کومه پالیسي غوره کړې ده دا لاره په اصطلاح ترکستان ته تللې بالکل نو لدې ټولو اعترافونو واقعیتونو سره بیا هم دغه اشتباهات ولې تکراریږي من اینو میگم که بعض وقت سیاست امریکا سیاست است که یعنی به طور کل خود امریکا مردم امریکا بسیار مردم خوب است ما اونجا زندگی کردیم ترقی و شان اسلام در امریکاست مجلس‌ها رو ببینین یعنی خود ما اولادای ما بچه ما یا حداقل روز یک دفعه یا 2 دفعه 3 دفعه به نماز جماعت میریم در مسجدها یعنی از نظر اقتصادی و از نظر دینی مردم افغان مسلمانایی که در اونجا زندگی میکنن بسیار از نگاه اقتصادی مرفه هستند و دولت امریکایی را واقف شده که مردم افغانستان آگاه شده مردم افغانستان از حق خود آگاه شده و ای که ما یک رابطه بسیار سالم و درست با دولت امریکا داشته باشیم و خصوصا همین قرارداد امنیتی که میخواد دولت امریکا امضا کنه و کرزی صاحب در این قسمت موقف گرفتن که باید وقتی که پاکستان بالای مردم افغانستان تعرض میکنه وظیفه امریکاست و وظیفه ناتوست که از مردم افغانستان یا خاک افغانستان دفاع کنه و این ما پشتیبانی میکنیم و دولت امریکا با این موضوع آگاه شده و خصوصا این موضوعات اسلحه ثقیل که مردم افغانستان نداره تیارات نداره ما این از دولت امریکا تقاضا کردیم ما پیشنهادی که ما کردیم گفتیم باید مردم افغانستان از نگاه هوایی از نگاه زمینی اسلحه ثقیل داشته باشه مثلا پاکستان حمله میکنه ما باید راکتای داشته باشیم اسلحه داشته باشیم دفاع کنه در غیر از او خود مردم افغانستان که بیل داشت چکش خاطر رفتن از خاک خود دفاع خود کردن و این ما با گوش امریکا و ناتو ما رساندیم اگر شما مظاهره ما را ببینید در مقابل ناتو که امریکا پارتش است ناتو است ما گفتیم که اسلحه ثقیل شما مساینایی که ما زدیم ما بخیر دیگه دفعه که آمدیم همو چی میارم برتون همو ساینا و همو ویدیو کلیپش یارو برتون میان نشان میدیم ما گفتیم مردم افغانستان اسلحه ثقیل داشته باشه مردم افغانستان تیارات داشته باشه مردم افغانستان از نظر دفاعی تواناییش داشته باشه از خود دفاع کنه در غیر از او که اگه اینا رو شما اسلام نمیتین شما مسئولیت بگیرین از مردم افغانستان دفاع کنین چرا پاکستان که از او اهدافش خلاص ناشدنی است اونا اگر شما دست بتین میگه دست دیگه تو بتی اگر 2 دست بتین میگه پایای تو بتی پاکستان هیچ از نگاه تقاضایی که داره بالای مردم افغانستان استاد نمیشه دا ستاسو د خبرو په تایید باندې بیا د شاعر یو کلام ماته رايات سو مخکې دینه چې ځان ته لړ سو زه به فقط غواړم ځکه چې همدغه هر څه په هغه وخت کې ښه چې سړی ووایي بسیار صحیح شاعر وایي چې وایي د پامیر او هندوکش دا لوړ غرونه هضمول د دې وطن لوی خلو غاړي بالکل او د کابل په زلفو مزنګ رقیبه دا ټالونه خو لاسونه پاخه غواړي دا زمونږ افغانانو بدبختی ده ورور د ورور مرګ ته لبل نه چاړه غواړي او نن د وخت مغولو بیا اسونه زین کړل د خوشحال په هدیرو ګرځېده غواړي بیا د کوم فرنګي دی پلو نظر شو د غازیانو په سرو خاطه غواړي اوس په یو ځان ته لړ سو او له ځان نه وروسته به بیا خبرونه دوام لري لکه څنګه چې وینو د خبرونې قدرمن مسؤلین موږ ته اشاره کوي چې یو زیات شمیر هیوادوال د ټلیفون د لارې نه غواړي چې موږ سره خپل اړیکې ونیسي که چیرته وخت وو د هغوی نظر به مو واخلو کنه زه ورته به خپل مجلس ته په دې اړوند باندې به دوام ورکو ګرانو محترم لیدونکو اوس ځو یو لنډ ځنډ ته محترم لیدونکو زموږ خبرونه دوام لري او زموږ سره په خبرونه کې میلمه د ډیورنډ د جرګې مؤسس او لوی رئیس ښاغلی متین صاحب دی او تاسو که خبرونه تعقیب کړي وي فقط موضوع مشخصه ده او د چې کله د هیواد نه بهر هم تشریف راوړی دی خبرونې ته زموږ میلمه دی نن
او ما مخکې یادونه وکړه چې یو زیات شمېر هیوادوال په دې اړوند باندې غواړي چې د نظر څرګندونه وکړي خو موږ سره هم پوښتنې ډېرې زیاتې دي او غواړو چې یو په بل پسې خپلې پوښتنې مطرح کړو ښاغلی متین صاحب موږ ته ځوابونه وړاندې کړي خو په عین وخت کې به غواړو چې یو لنډ چانس محترم لیدونکو ته هم ورکړو او د دوی نظر هم له ځان سره ولرو متاسفانه چې غږ قطع شو ښه متین صاحب یو څه چې ډېر مهم دی او د افغانستان د خلکو یو جز هم تشکیلوي البته هغه اړخ چې مربوط په افغانان دي په خپل افغانان دي زما هدف دا و چې تاسو یعنی د ډیورنډ د جرګې اړیکې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو یعنی هدف می طالبان دي بله د طالبانو سره په تماس کې هستئ ما اگر شما پرسون کنین که ما در این راسته چی کردیم در جریان برنامه‌های دیورند جرگه خود ما به اصطلاح دیورند جرگه اولین یعنی نهضت ملی مردم افغانستان بود که ما بسیار احترامانه و محترمانه از برادرای بزرگ طالب خود ما خواستیم که اونا بیاین شان عزتشان بین مردم افغانستان است که خارجی ها یا ایسایی که تا میکنن که اونا طالبازی تحت کنترل ماست ما تا جایی که من خبر دارم برادرای طالب ما کلش افغانای ملی است دلش برای افغانستان میتپه و دیگر یعنی اونا گفتن که ما دایی دیورند ما میخوایم که از بین برن طالبا جواب اصلیشون دایی دیورند ما طرفدار هستیم که دایی دیورند از بین بره ما در این قسمت 100% موقف ما واضح است و برادرای طالب به حیث برادر کلان و ناجی مردم افغانستان باید که ناجی که من میگم وظیفه اون است که بیای که مردم افغانستان یک جا شوه و او کسایی که بالای مردم افغانستان حمله میکنه و ای باعث یک وسیله برای آیسا استفاده میشه دولت پاکستانی پنجابی یعنی اردوی نظامی استفاده میشه اونا نمونن که دیگه از اونا کمک کنن و بیاین همین دیرند از بین بردارن یکی که مردم افغانستان یو بل محترم لیدونکی په لینک کې لرو بفرمایئ به جواب ورکړو بله سلام علیکم صاحب سلام علیکم د برښنا غلکنه ورور جان دا اوس موږ په ژوندۍ بڼه باندې د سلام سهار مو نیکمرغه خپرونه ده زه ګومان کوم چې تاسو به ټلیفون اشتباه کړی بل محترم لیدونکی په لینک کې لرو خدای دې وکړي چې موږ دې ورور ما اشتباه نه کړي بله سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم جناب قلاتوال صاحب خیراندیش مبروک خیراندیش صاحب ښه راغلاست خدای مو راوله ستړي مه شئ مهرباني وکړئ ستاسو په خدمت کې اوسئ څنګه مثال داسې چې خودپذیري موږ نه لرو باید یو بل ومنو ښه که طالبان دي هماغه جهادیان دي که دې خواته دي هماغه جهادیان دي نو باید دوی سره کښېني سره خبرې وکړي او د افغانستان مسایل حل کړي بله بالکل که یو بل موږ ونه منو نو دا مداخله یو د پاکستان نه ده شاید د ایران شروع سي دلته هر څوک خپل منافع لري اوس امریکا خپل ځان ته لري انګلیس ځان ته لري روس و چین ځان ته لري بله نو موږ ته باید کوشش وکړو چې افغانستان ته نجات ورکړو بله بالکل حالات نه بله په شکل په یو بل باید ومنو او دا خو ستاسو نظر و پوښتنه خو نه لرئ پوښتنه مې دا ده نو د افغانستان مسایل ډېر بودونه لري خارجي ته وګوره داخلي ته وګوره یو بود خو یو اړخ بود تاسو تشریح کړ دا سمه ده هغه تاسو چې مخکې کوم اشاره ورته لرله یو بل باید ومنو نور غریب خلکو ته قدرت نه رسېږي همدغه خلک سیاسي خلک دي دا باید مشترکه د افغانستان آباد کړي ډېره زیاته مننه ستاسو له خیراندیشانه خبرو نه ډېره زیاته مننه خیراندیش صاحب کور مو ودان لکه خیراندیش صاحب چې ویلې چې واقعا افغانان چې تر هغه وخته پورې یو بل ونه زغمي او یو بل ونه مني زه ګومان کوم چې د جنګونو دا موده او لړۍ به همداسې غځېدلې پاتې سي او د دښمن دپاره به دا زمینه مساعدېږي تر څو هغه شعار چې تفرقه واچوه حکومت وکړه همداسې پالیسی حکومت یعنی پیشترم قلاتوات ما ذکر کردیم که برادرای طالب ما افغانای ماست و ما احترام داریم اونا مسئولیت تاریخ خودم درک کردن و درک میکنن همین فعلا که باید بیاین و همین عملاتی که دشمنای مردم افغانستان بالای
مردم افغانستان میکنن او را کمک کنن کنو استاد شوه و افغانستان مرفه شوه. خود افغانای ما باید ما بشینیم پرابلم ملی خود حل کنیم. اما پرابلم فعلی ما است که دشمنای مردم افغانستان و خارجی هاست. ما باید افغانای اتفاق کنیم برش ایدیا و هر نظری که هستیم یک جا شویم این مشکل خود حل کنیم، خارجی ها را دشمنای مردم افغانستان از بین ببریم، موقت از اونها پرابلم خود حل کنیم. وقتی که ما مشکل خود حل کردیم ان شاء الله نه خرید دیولند خواهد بود نه مشکل بندر ما خواهد بود و افغانستان یک افغانستان مرفه مترقی و متحد. ما افغانستان واحد میخوایم صاحب. بله. یو بل محترم لیدونکو دا شیبه پلنګ کې لرو. بله سلام علیکم. بله زه فکر کوم چې زمونږ یو شمیر محترم لیدونکي له دې سره چې په لسهاو نه چې په سلهاو ځله باندې موږ د خواهش حویله کړې ده چې تاسو چې کله غواړئ اړیکې ونیسئ له موږ سره په تماس کې اوسیږئ. متاسفانه ځینې محترم لیدونکي زنګ وي او بیا په عین وخت کې ګنګوسه او غوږجنګي بل لوري ته کوي. پرله پسې توګه باندې ګورو چې محترم لیدونکي غواړي چې موږ سره باید په رنګ کې اوسي. بله سلام علیکم صاحب. سلام علیکم. علیکم سلام. مهرباني وکړئ وروره ځان راوپېژنئ او خپله پوښتنه مو مطرح کړئ. د ملي شبکه ده. بله. زه ستاسو ته په سلام وایم، متین صاحب ته سلام وایم. وعلیکم سلام. السلام علیکم. د متین صاحب نه چمن د افغانستان دا پخوانی نفت چې د ډیورند د افغانستان دا باید مشتر وفهمون نسل جدید نسل یو په دې نه پیږي چې اوس د امریکا پلان په د وزیرستان په اخته د ډیورند په خاطر عملیات کړه د افغانستان د کوم مقصدونه د افغانستان دولت په کړی د افغانستان په پاکستان په خپل په پټه کې ورسره جوړ دی تاسو په وایي چې مثلا موږ د مسؤلین او په پټه کې ورسره جوړ دي. تاسو له کوم ځای خبرې کوئ محترمه؟ زه د ایران څخه خبرې کوم. ښه تشکر. ستاسو پوښتنه مو واخیستله بیرته جواب ته غوږ شئ چې متین صاحب درته څه وایي. برادر گرامی این موضوع دیورند ایدای ملی مردم افغانستان است و هیچ قدرت و هیچ مملکت دیگه تعلق نداره. ای ما حق مردم افغانستان رو میخوایم و وقتی که ما حق مردم افغانستان رو میخوایم ما میخوایم از آمو تا آباسین یک افغانستان واحد و بزرگ و قدرتمند باید با وجود بیاید. شما فکر میکردین که تیم فوتبال ما قهرمان شود و تیم کرکت ما همی حرکت و همی نظر ملی که ما به شما تشریح میکنم در بین مردم افغانستان آمده دولت ظهور است، یعنی دولت پیشرفت است و این شما ببینین که در آینده قریب انشاءالله این مشکل ملی ما حل خواهد شد و این ما میخواهیم از به طریق صلح‌آمیز حل کنیم با مقامات بین المللی محاکمه هاگ و ملل متحد موضوعات ما پیش میریم. ما حق مردم افغانستان میخواهیم. چرا دو آلمان همین جنگی که ما کت شوروی داشتیم دفاعی که از خاک خود کردیم آلمان شرق و غرب از بین رفت، یک آلمان شد، موضوع هنگ کنگ حل شد. چرا خط دیورند ما موضوعش حل نشه؟ او په عین وخت کې له 1414 غربي هیوادونه یعنی اروپایي هیوادونه دی مشخص یو پولي واحد لري د ځان لپاره هلته ویزا نشته دی. دا شنګن ویزا چې کوم ځای کې څوک اخلي د 14 ملکونو ته بدون دغه ویزې نه بدون پوښتنې نه یعنی سرحد په فعلا ته موجود نه دی سفر کوي. وخت چې 14 ملکونه پولي واحد یو کېږي او اقتصادي ګټې سره دیو کېږي. زه نه پوهېږم چې د افغانان ولې په خپلو مابینونو کې چې ډېر زیات مشترک وجوهات لري، ژبه، عقیده، وطن، قانون، خون، عقیدتي لحاظ باندې ټول یعنی دغه مشترکې وجې دي چې افغانان یو له بل نه بېلېدونکي دي سره او نه کورۍ دي سره. فلهذا ستاسو د جرګې یو راتلونکی پروګرام که چېرته زما داسې وړاندیز دی که چېرته ستاسو جرګه افغانستان ته راسي او د رسنیو د لارې نه د افغانانو سره مرکې او جرګې دلته وکړي او دغه څه چې ستاسو اهداف دي دا په خپله په داخل د افغانستان کې اصلا ستاسو مرکز دلته واوسیږي، دا به په راتلونکي کې ښه نه وي؟ قلادوال صاحب محترم بسیار زیاد تشکر لطف کردین و از بیننده عزیزمون بسیار زیاد تشکر میکنم. سلام و احترامات مرا قبول کنن. ما برای کرزه صاحب محترم یک خط نوشته کردم پارسال. ما از کرزه صاحب محترم خواهش کردم که بیاین یک
لوی جرگه دیورند در داخل خود کابل تحت قیادت اونا به اصطلاح آماده بسازیم و از تمام بزرگای ما، از تمام افغانای ما تقاضا کنیم که بیاین در این جرگه دیورند سهم بگیرن و همین آواز خود، نظر خود در این قسمت دیورند، موضوع دیورند که به نظرشون نمو اتحاد اتفاق و از بین بردن همی خط منحوس دیورند است، این دایر کنیم. دیگه من تا حال به انتظار هستم و امید است که کرزاس به همی تقاضای ما را بشنوه. مشکل ما قلاتوال سے موضوعات بودجه است. وقتی که ما اینجا میایم مثلا امی خیمه ملی را که ما اگر او را ما دیورند جرگه را جرگه دیورند به اصطلاح دایر کنیم، موضوعات بودجه‌ای است. از این خاطر ما از تجار ملی و از دولت افغانستان و سرمایه‌دارای خود ما تقاضا میکنیم افغانای ملی ما که از نگاه بودجه بسیار اونا مستعد هستن بیان که ما کمک کنن. ما در افغانستان آمده قلاتوال صاحب. متین صاحب یو پوښتنه پای وخت کې زبلم بفرمایئ. چې ډېر ښه په وخت اقدام هم دی چې د ډیورنډ جرګې دا اقدام باید کړی وای. دا اوس درې اړخیزې خبرې چې په لندن کې د افغانستان او پاکستان او لندن تر لوري نه روان دي، دا به ښه مناسب وخت نه وای چې د ډیورنډ جرګې هم مطبوعاتي کنفرانسونه لرلی، لاریونونه یې درلودی او په عین وخت کې ځینې مشخصې غوښتنې لرلی په لندن کې چې هماغه چې د کانګرس په یوز باندې چې په وشبو کې د کانګرس په مخ کې لاریون کوو، اوس د درې وړو هیوادونو د مشرانو په مخ کې دا خبره په د اعتراض په ډول باندې مطرح کړې وي. زه ګومان کوم چې اغیزه او نتایج به له هغه نه چې مخکې کوم فعالیتونه تاسو کړي دي اوس به ډېر ښه وي. د اوجه صاحب برادرای افغان ما مثلا در بلژیم امو آمدن لیدر پاکستان به اصطلاح که در بلژیم آمدن اونجا افغانای ما مظاهره را ترتیب دادن و برادرای افغان ما دیورند جرگه که در لندن داریم اونا هم پیشنهادهای کردن، گفتیمشون که باید این مظاهره را برا پرتن و مهم از این است که ما در تاریخ 7 دسامبر در جرمنی یک جرگه بسیار کلان داریم سر این موضوعات. چون مدت ورسته در 7 دسامبر نه چې په هجری شمسی باندې که تاسو وایئ څومره موده وروسته د خیر یک ماه و افروز، یعنی د قوس په میاشت کې قوس په میاشت کې ما داریم صاحب تماما سران قومی و برادرها و بزرگا و سفیرها را یارا ما دعوت کردیم. 5 دختر ما گپ میزنیم که برآمدن قوای ناتو از افغانستان، موضوع برادرای طالب ما، موضوع از اینکه شرایط افغانستان، موضوع خط دیورند از آمو تا اباسین، موضوعاتی که اتحاد اتفاق مردم افغانستان و تاثیرات از نگاه اقتصادی افغانستان به چی وضع باشه و ما موضوعات اقتصادی شرکت جهانیان گپ میزنیم که از جهانیان ما خواهش میکنیم که افغانستان در این وقت تنها نمانند تا که میتونن مردم افغانستان کمک اقتصادی کنن که افغانستان از این بحران برای یو ټلیفون به واخلو ځکه ډېر زیات ټلیفونونه را روان دي. بله سلام علیکم. سلام علیکم. الو سلام علیکم. سلام علیکم جورستی. بفرمایید خواهر محترم خود معرفی کنید. ما خواستم ته ډاکټر اندرجیت خبرې کوم. لکم زینه؟ ډاکټر اندرجیت خبرې کوم. زه دلی څخه راغلی یم. پوی نه سولم صاحب. زه ډاکټر اندرجیت خبرې کوم د دلی څخه راغلی یم. ښه مهرباني وکړئ صاحب. دا اوس ستاسو پروګرام د جریان لري دغه څه پښتنو کولای شو؟ ولې نه خورجانې مهرباني وکړئ موږ ستاسو په خدمت کې یم. دغه شیبه ستاسو غږ ښه خپرېږي مستقیم. ښه مهرباني وکړئ خورجانې. وخت ډېر کم دی فقط موږ 2 دقیقې وخت نور لرو. تاسو مهرباني وکړئ. ما خپل دا چې د ډیورنډ د کرښې باندې دوی خبرې کوي. دا دومره ساده مسله ده چې تاسو دومره سره فیصله کوئ چې د ډیورنډ کرښه د منځه لاړه شي. دا زموږ د ورور نظر دی د محترم صدیق متین دی چې دوی یو جرګه په دغه جرګه کې دغه جرګه د کله ډیورنډ کرښه د منځه وړله نو ډاکټر صاحب نظیر او د هغه افعال حکومت او پېژندلي شخصیتونه ولې د منځه وړل. ښه ستاسو پوښتنه موږ واخیستله. نور څه لرئ؟ اوس زه ډېرې پوښتنې لرم درڅخه. ښه همدغه 2 پوښتنو ته یې ځواب وویلی شو ځکه چې وخت ډېر کم دی خورجانې. او د بله پوښتنه مې دا ده چې د ډیورنډ کرښه که لرې کوئ نو باید د اباسین سیند د پنجاب ته ورسوئ. دا د پښتنو خدای نه اجازه پښتنو شمول د پښتنو غیرت شهیدان چې د افغانستان کې د ورځ پر ورځ دغه خلک مړه کېږي دا انسانانو کې نه حسابېږي. مننه خورې. امریکا کې که 2 کسه مړه کېږي نو ټوله دنیا خوځېږي. دا د افغانستان د خلکو چې وینې تویېږي تاسو ارزښت لري. مننه خورجانې ستاسو پوښتنه مو واخیستله ځواب ته بېرته ورسئ. سمه ده؟
مننه کور مودن اولا از خور عزیز و گرامی خود ما تشکر میکنیم که تلفن کردن، بسیار مهربانی کردین. قرار دیدام میشه شما بسیار مصروف بودین که اولادا خدا اولادایتان یک افغان، یک مسلمان، یک افغان بسیار صحیح و سالم با وجود بیاره و قرار که ما بیشتر گفتیم ادعای ما از عموم تا آباسین است و این مشکل خود ما میخوایم حل کنیم. موضوع دیران یک موضوع مشکل نیست. آلمان شرق آلمان غرب مشکل خود حل کردن. دوی هدف داسې و د دې خور هدف داسې و چې دا دومره ساده خبره ده چې په خبرو باندې حل سي که حل کېدلی په دې سلو کلونو کې باندې نه خو زموږ خاطر دو موضوع بود. یکی که زمانی که داود خان خدا ببخشیش موضوعات دیرند یعنی میخواست الفاظ کنه موضوع خودرادیت بود. موضوع خودرادیت اونا نمیتونن در اون طرف زید فشار امنیتی هستن افغانای ما در اونجا. شما ایسای ببینین بالای سرشون از 10,000 لیدر ما 11,000 لیدر قومی ما افغانای ما از بین برده شد. افغانای ما کشته میشه. در بلوچستان ببینین که خوارا برادرای ما کشته میشه. ما در اساسنامه هدف مرام اصلی ما الحاق مجدد است. ما میخوایم که افغانستان یک افغانستان واحد به وجود بیاریم، مشکل ملی خود حل فصل کنیم، افغان‌ها یک جا شوند، اتفاق بین افغان‌ها آمده فعلا. ما میخوایم که می افغانستان یک افغانستان مترقی و متعالی باشه. شما ببینید که از در جریان 118 سال است شما میبینید پاکستان یک پلان یعنی پلان اقتصادی که بالانس شده باشه بین مناطق افغان و مناطق پنجابی هیچ وقت وجود نآورده و تشکیل نکرده. به از شما ببینید که مناطق افغانشین ما پس مانده و در اونجا هیچ کدام آبادی نیست. اونا بیخی یعنی افغان و پنجابی هیچ وقت وجه مشترک نداره. تا که افغان مشکل افغان خدا نکنه در یک کس خارجی هیچ وقت این مشکل حل کردن. ما راه قانونی داریم، راه ملی داریم که موضوعات ما میبریم در محکمه بین‌المللی موضوع حل کنیم. یعنی داسې امکان شته چې د حق محکمې ته تاسو مراجعه وکړئ؟ بله ما زمین خاطر ما میخوایم کمک‌های مالی را از دولت افغانستان و برادرها و خواره ما محکمه بین‌المللی میبریم. ما میریم ملل متحدی آواز ما را شنیدن، ما آواز خود بلندتر میبریم، از نگاه قانونی و ملی جرگه‌های افغانی رو دایر میکنیم و این موضوع را حل میکنیم. خبره بده چی؟ اولین چیز را بگویم که برادرای افغان شما هیچ وقت از اتحاد اتفاقتان شما دور نشین، اتفاق کنین. هیچ وقت از شما از سیاست های پاکستان، از سیاست های شما حراس نداشته باشین. افغان دائم پرابلم ملی خود حل کرده. شما ببینید احمد شاه بابا عبدالله در سلطان محمود غزنوی ما از اینکه وقت ما خلاص شده ما سلام احترامات خود برای کل خوارا و برادرای خود در سر تا سر افغانستان تقدیم میکنم. امید از جور و صحتمند و آرام باشید. په دې هیله چې بریالیتوبونه مو په راتلونکي کې په نصیب شي او خپل اهدافو ته چې هغه سپېڅلي دي ورسېږي. ډېره زیاته مننه. وایي څوک چې راغونډ په یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته له جرګو سره ځم په همدې هیله. او قدرمنو او ګرانو لیدونکو د سلام سهار مو نیکمرغه خپرونه همدومره وه. تر بیا خپرونې چې که ژوندي وو ستاسو درانه حضور او چوپړ ته حاضرېږو هر چېرته چې یاستئ که د هېواد دننه یاستئ او که د باندې په لوی الله مو سپارو چې سمسور افغانستان شي که بیا عمره مو مړ نه یم چې تر سر مې دا ارمان شي که بیا عمره مو مړ نه یم. تر بیا مو په خدای سپارو. مننه.